یو ښکلی ټیک ټاکر هلک سره بدمعشانو په زور باندې غلط کار کړی، بیا یې ویډیو هم جوړه کړې او دغه ویډیو یې سوشل میډیا ته راوړې ده. ویډیو هم راغلی، ویډیو به هم تاسو سره شریکوو. دا هلک څوک دی دا به هم تاسو په خپلو سترګو وګورئ. دوستانو ټوله خبره داسې ده چې نن سبا د موبایل د استعمال د وجې خلک په داسې غلطو لارو باندې اخته شوي، داسې پلید کارونه شروع کړي دي چې ښایسته هلکان چې کوم دي هغه صرف او صرف د یو موبایل یا د یو موټر سایکل په خاطر باندې دوکه کېږي. هلکان یې ځان سره ګرځوي، غلط کار دی هم مجبوره کړي، بیا ته ویډیو هم وکړي لکه دغه هلک سره چې دا کار شوی دی. نو کله چې د ویډیو شوې ده، د ویډیو نه پس بیا دغه ویډیو په سوشل میډیا راغلی ده او د دغه هلک نوم چې دی هادي بټو دی، د هادي بټو په نوم دغه ټیک ټاکر دی چې غلطې ویډیوګانې راغلي دي. نو زمونږ پیغام دا دی هغه مور پلار ته چې هغوی دغسې ښایسته زامنې دي او ښایسته بچي دي، هغوی بس صرف همدومره کوي چې په هغوی باندې پیسې ګټي. هغوی چې کور ته راځي نو دا سوچ دوی نه کوي چې د زوی مې دا پیسې د کوم ځای نه راوړي. نو په کار ده چې خپل زامن دغسې د پردو خلکو نه منې کړئ، که نه نو هغه ورځ لرې نه ده چې بیا د هر چا داسې غلطې ویډیوګانې راشي.